بسم الله الرحمن الرحیم د ملکند ټي وي قدرمنو کتونکو زه یم افتاب خان او تاسو ګورئ دا وخت ملکند ټي وي قدرمنو کتونکو راغلی یم د سخاکوټ کلي شاه افضل باندې ته د هغو چې کوم ستونزې دي کوم مشکلاتو سره مخ دي نو هغې مشرانو سره به خبرې کوو د هغو سره چې کوم سیاسي خلکو وعدې کړې وي هغه وعدې چې کوم دي پوره نه کړلې نو د هغې مشرانو سره به خبرې اترې کوو نو چېرته هم مزې راځئ موږ نن د دې ګیس باره کې راوتي یو احتجاج کوو زموږ د علاقه کلی دی زموږ دې ته ګیس نشته نور ګیر چاپېره علاقو ته رسېدلی دی پړ غاړو ته رسېدلی موږ ته نشته موږ په 2002 کې په 2010 کې دغه کړي دي فارمونه دغه کړي دي او موږ ته د اوسه پورې ګیس ونه شو دلته پیدا خان ناغلی هغې افتتاح کړې ده د دې تقریبا 3-4 میاشتې وشوې د اوسه پورې په هغې کار شروع نه شو هغه وی چې په 2-3 ورځو کې به کار شروع شي د اوسه پورې په هغې کار شروع نه شو نن موږ راوتي دا ګیس پایپ لاین بره روان دی د دې په رکاو په د باره کې موږ راوتي چې دا رکاو شي دلته د زموږ په ګیس به دغه باندې غور وشي زه د شاه افضل کلي اوسېدونکی یم یاره جي زموږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې دلته کې کم دا بره د لاین ځي نو اول له دې حقدار مونږ یو د بره خلکو د پریشر د کمی دغه احساس خو د دوی سره شته خو دا احساس د دوی سره نشته چې په دې کلي کې د 2002 نه دوی افتتاحګانې شروع کړي ډیمانډ نوټس یې په موږ دغه کوي او دا پیدا چې کم نه افتتاح کړی وه 6 میاشتې مخکې د اوسه پورې د هغوی څه پته ونه لګي د جنید اکبر وعدې کړي دي دلته کې د جنید اکبر او پیدا ځان له چمچې ساتلي دي هغه راځي او افتتاحګانې کوي او زموږ د کلي چې اوبه کوي او په مخه ځي د دې لکه مقصد دا دی زموږ کلي ته ګیس نشته نو اول چې موږ ته ګیس نه شي وي بره دا پایپ لاین موږ نه پرېږدو زموږ دا کلی دی دا د ټولو کلو پر ایمنټ کې دغه کلي کې دغه ځای کې دغلته کې چاپېره دلته کې زموږ نه ګیس شته اول ګیس موږ په دې دی اړولی دی راباندې واړو تاسو را روډ کراس وکړئ روډ کراس موږ وکړو خپلې لارې ته مخامخ کړو زموږ نه هغوی له ورکړو چې پیسې ورکړي وي موږ له په دې نه راکړي چې موږ پیسې نه ورکوو دا د دغه راغلی دی د پیدا زوی راغلی و هغه افتتاح کړې ده او دغه پیسې هم پکې خوري چې دونه خرچه پرې راځي او هغه یې وایي چې تاسو ته په یوه هفته کې دننه پیپونه وغورځېږي د هغې 2-3 میاشتې وشي هغه بورډ هم زموږ چا غورځولی هغه کوټې د سر نه مو سره کوز کړو جنید اکبر والا وایي دا زما حق دی پیدا وایي دا زما حق دی نه جنید اکبر کوي او نه پیدا کوي نو مهرباني دې وکړئ چې یو کس دې موږ ته ملامته کړي چې هغه ګیس زموږ هغه وکړي که پیدا یې او که جنید اکبر یې هغوی په خپل منځ کې په خره راوړي او ګیس زموږ پاتې دی تر څو پورې چې زموږ د کلي د ګیس نه شوی نو موږ دا پیپ بره نه پرېږدو 2002 کې موږ ته راغی دا کاغذونه راکړي دا ثبوت را سره دی دا پلار یې مړ شو په خبرې کې بل چې کوم دی دوی بیا وکړل په 21/11/2018 کې دارې ولاړ دی پلار یې مړ دی نو دوی دا وکړه که نه تقریبا سره دی 16 سال د دې پس هم وشو اوس هم دا افتتاح شوې ده و تاسو ته په هفته کې پیپونه وغورځېږي د هغې دغه 2-3 میاشتې وشي د هغه بورډ یې زموږ ایستې و هغه په کوټه پروت اوس هم راکوز کړو څنګه چې دا پایپ مخکې روان دی دا به موږ بنده او سبا به دا کار دلته رارسي دې کې مخکې کار نه کېږي په دې کې څه مسله راغله دې کې ور ټکولو شو یا نور شدت پکې راغلی د دې به پیر مصور جنید اکبر سینیټر احسان شاه پیر زیر شاه دې به دا ذمواري مسله ده چې دا لکان راوځي تاسو وینئ دوی خپل سر هم ماتوي او د بل سر هم ماتوي نو که دې کې څه مسله مخکې له دې به دوی ذمواري ده دوی زموږ سره وعدې کړي دي او اوس کار نه کوي او دوی په خپله پاټۍ کې اختلافات دي په هغې وجه زموږ دا کار رکاو دی جنید اکبر دا به زه کوم سینیټر وایي دا به زه کوم پیر مصور دا به زه کوم دوی خپلو کې کیني اول خبره کې مشوره وکړي بیا د خلکو سره وعدې کوي مونږ د ګیس په سلسله کې پوره من احتجاج لپاره راوتي یو مونږ خپل حق غواړو شنګلې ته او غرونو ته ګیس ورسېدو مونږ زه د شاه افضل کلي اوسېدونکی یم دلته په چند فاصله باندې چې کوم دی زموږ کورونه دي مونږ ته د ګیس ډېر سخت تکلیف دی چې کوم دی د بره ځي او دلته کې هېڅ قسم چې کوم دی څوک نه راځي مطالبې وکړي او بیا ځي نو دا دوی ته پکار دي چې موږ ته ګیس وکړي لکه دوی موږ ته ګیس نه کوي نو موږ بره دا غټ لاین چې کوم دی دا نه پرېږدو خوا که زموږ پکې سر مات شي مات دي شي او دې وړې موږ راوتي یو او د دې نه بعد چې کوم دی موږ بره ګیس نه منو قدرمنو کتونکو تاسو د شاه افضل باندې والا کوم مسایلو کوم ستونزې وي نو هغه تاسو واورئ خپل ورور افتاب خان له د بل پروګرامه پورې ورکړي اجازت چېرته چې هم یې ښه د آباد اوسئ د الله پامان